أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول قسمت: بیان پیدایش د کائنات او نور د محمد صلی الله علیه وسلم. روایت کړی دی محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن آزر بن امام جعفر او هغه د پلار امام باقر څخه او هغه د خپل پلار زین العابدین څخه او هغه روایت کړی دی د خپل پلار امام حسین رضی الله تعالی عنه څخه او هغه اوریدلی دي د خپل پلار حضرت علی کرم الله وجهه څخه چې هغه مبارک وفرمایل چې یوه ورځ زه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستم چې جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنه راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، فداک امی و ابی، زما مور و پلار دې تر تا قربان وي، ما خبر کړه چې الله تعالی اول څه پیدا کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تر ټولو اول الله تعالی زما نور پیدا کړی دی. او هغه نور زما په قدرت الهی سره د الله د لویی او د هغه د بزرګي مشاهده کوله او په تسبیح، طواف او الله ته په سجده کې مصروف و. او د عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نور د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د 12,000 کاله پورې په عالم تجردی کې د خدای عبادت وکړ. بیا حق تعالی هغه نور څلور قسمه کړ. د اول قسمه یې عرش پیدا کړ، د دویم قسم څخه یې قلم، د دریم قسم څخه یې جنت او د څلورم قسم څخه یې عالم ارواح او ټول مخلوقات پیدا کړ. او بیا د دغو څلور څخه یې څلور نورونه پیدا کړل چې په هغو کې د درو څخه عقل، شرم او عشق پیدا کړل. او په دې څلور قسمو کې د اول قسم څخه یې عزیز او د تکریم ډک زما روح پیدا کړ چې زه د هغه رسول یم. لولا لک لما خلقت الافلاک. ترجمه: ای محمد، کچیرې ما ته نوی پیدا کړی نو ما به هرگز ځمکه، آسمان او ټول مخلوق نوی پیدا کړی. دغه شان د دې حدیث قدسی موافق هم دا حدیث دی. ترجمه: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه خدای د خپل نور پیدا کړم او ټول مخلوق یې زما د نور څخه پیدا کړ. د دې وروسته رب العالمین حکم وکړ قلم ته چې پر ساق د عرش باندې اول دا کلمه ولیکه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. قلم په 400 کالو کې صرف د لا اله الا الله پورې ولیکل. او په یو روایت کې داسې دی چې کله قلم د لا اله الا الله پورې ولیکل نو عرض وکړ چې یا رب العالمین، ستا د نامه سره دا بل بزرګ نوم د چا دی؟ د الله تعالی د طرفه آواز راغی چې دا بزرګ نوم زما د حبیب صلی الله علیه وسلم دی. ولیکه محمد رسول الله. هر کله چې په هیبتناک خطاب سره دا حکم د الله جل شانه د طرفه وشو نو د هیبت د وجې د قلم په منځ کې درس پیدا شو، یعنی وچاودېده. بیا خو قلم محمد رسول الله هم ولیکل، خو د هغه درس د قلم په څوکه کې تر قیامته پورې جاری پاتې شو. د دې وروسته د عرش د پاسه 18,000 برجونه پیدا شو او په هر برج کې 18,000 ستنې هم ودرول شوې. د هر ستنې د پاسه 18,000 گنبدونه جوړ شول او د یوې گنبد څخه تر بلې گنبدې پورې د 200 کالو لاره ده او په هر گنبده کې 18,000 فانوسونه هم دي. او د هر یو دومره لوی دي چې د 9 طبقې ځمکه او آسمانونه او داسې چې په دې په منځ کې دي په یو فانوس کې وغورځولی شي نو داسې به ولګي چې یو لګن په منځ کې چا ګوتکۍ اچولې ده. د هغې وروسته 4 فرښتې پیدا کړې.
یوه په شکل د یو ښکلي سړي، دوهم په شکل د مزرې، دریم په شکل د کړکسې او څلورم په شکل د یو ښکلي غوا، چې پښې د هغو د تحت الثرا ته رسېدلې وې او اوږې یې د عرش لاندې لګېدلې. او د تلو په وخت کې چې کله به یې قدم واخیسته، نو د هر قدم سره به یې د 7,000 کالو پورې لار قطع کوله. د خدای له طرفه دوی ته د عرش اوچتولو حکم وشو، نو دوی 4 فرښتې زور وکړ، خو عرش یې ونشو اوچت کړی. د جناب باری تعالی د خوا ارشاد وشو چې ای فرښتو، ما تاسو ته او د مځکو او اسمان او څه چې په دې منځ کې دي د دې ټول زور درکړی چې عرش اوچت کړئ. دوی بیا هم زور وکړ، خو عرش د اوچتولو څخه عاجز پاتې شول. بیا د جناب باری تعالی د خوا ارشاد وشو چې دا تسبیح ووایئ او اوچت کړئ: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكمال والجلال والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي حي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. او په یو روایت کې د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه نقل دی چې فرشتو دا تسبیح ویلې: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نو کله چې دا کلمې ویلې، د الله پاک په قدرت سره عرش اوچت شو. او وروسته د دې د عرش تر لاندې د مرواریدو یوه دانه پیدا شوه، چې د هغې څخه الله تعالی لوح محفوظ جوړ کړ، چې اوچتوالی د هغې د 700 کالو د لارې اندازه دی، او پلنوالی یې د 300 کالو د لارې اندازه دی، او په 4 طرف یې سره یاقوت کار شوي دي. او حکم وشو قلم ته چې اکتب علمي فی خلقی وما هو کائن الا یوم القیامه، چې ترجمه ولیکه علم زما په علم زما کې، او چې څومره شیان په ذره ذره موجود دي تر قیامته پورې. لومړی دا په لوح محفوظ ولیکل شو: بسم الله الرحمن الرحیم، انا الله لا اله الا، تر آخر د آیات پورې. ترجمه: شروع کوم په نامه د خدای چې مهربان او بخښونکی دی. زه خدای پاک یم د ټولو، او نشته معبود پر حق مگر زه یم، څوک چې راضي وي زما په قضا او صابر وي زما په بلاګانو، او شکر کوي زما پر نعمتونو چې ما ورته مقدر کړي دي. پس شامل بکړم هغوی په ټول د صادقانو کې، او څوک چې صبر نه کوي او زما په بلاګانو او شکر نه کوي زما پر نعمتونو، لازم دي دغه کسانو لره چې طلب کړي ځان لره رب د ما څخه بغیر، او ودي وزي زما د تحت السما څخه. په دې لیکلو لوح المحفوظ په خپل په حرکت کې راغی، او ویل چې زما د هستی برابر بل هستی نشته، ځکه د خدای تعالی نوم پر ما ولیکل شو. په دې خبرې د الله تعالی څخه आवाज راغی چې یمحو الله ما یشاء ویثبت عنده ام الكتاب. ترجمه: ختموي الله او ثابت کوي چې کوم خبر وغواړي، او دی د هغه سره اصل کتاب. خلاصه دا چې الله تعالی کچې وغواړي چې ختم کړي او یا هم وساتي، او د دې سره هر څه اختیار شته. او د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې الله تعالی کوم شیان مقدر کړي دي، په هغوی کې هیڅ کله لږوالی او ډیروالی نشي راتلی مګر 4 شیان: رزق، مرگ، نیکی او بدی. بیا هغه مروارید ته حکم وشو چې هی مروارید پراخ شه، لکه الله پاک ویلي دي: وسع کرسیه السماوات والارض. لکه څنګه چې رب العالمین فرمایل: هم د هغه شان پراخ شه کرسی، او د ځمکو او اسمانونو برابر، او د هغه کرسی شو.
بیا دغه وخت د کرسي د لاندې یوه دانه د یاقوتو پیدا شوه. بعضو ویلي دي چې هغه هم مروارید و. اوچتوالی د هغه د 500 کالو لاره وه او پلنوالی د هغه د اوچتوالي برابر و. هر کله چې الله عز وجل دغه طرف ته وکتل نو هغه د هیبته په خپله اوبه شو. وروسته د دې صباح او نور، شمال او جنوب دا څلور قسمه باد پیدا کړ او حکم یې وکړ چې په هر څلور طرفو کې د دې د اوبو موجونه ووهه. وروسته باد هغسې وکړ، پس د هغه په قدرت الهي سره دود کوونکی اور پیدا شو او پر اوبو پرېوت. د دغه څخه دود پورته شو او د کرسي د اوبو په منځ کې په هوا باندې معلق شو. بیا دود الله تعالی او اور ټوټې کړ. د یوې ټوټې څخه یې مس، د یوې ټوټې څخه یې سپینه، د یوې ټوټې څخه یې زر، د یوې څخه یې مروارید او د یوې څخه یې سره یاقوت او د یوې څخه یې سره زر پیدا کړ. د دې اوبو څخه اول آسمان هم د مسو څخه، دوهم آسمان د اوسپنې څخه، دریم آسمان د سپینو زرو څخه، څلورم آسمان د سرو زرو څخه، پنځم آسمان او د مرواریدو څخه، شپږم آسمان او د ټوټې څخه د سرو، د یاقوتو او اوم آسمان الله پاک جوړ کړ. او فاصله د یوې آسمان تر بلې پورې د 500 کالو لاره ده. بیا الله جل شانه په خپل قدرت کامله سره د دې ځګ اوبو سره سور رنګ پسته خاوره پیدا کړه. پر هغې ځای باندې چې اوس هلته خانې کعبه ده او جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیه السلام ته یې حکم وکړل چې دا پسته خاوره په ټولو څلورو طرفو کې خپره کړئ. نو دوی خپره کړه او دا ځمکه د هغې پستې خاورې پیدا شوه. خدای پاک فرمایي خلق الارض فی یومین، یعنې ترجمه الله پاک جوړه کړې ده ځمکه په 2 ورځو کې. او د عبدالله بن سلام څخه روایت دی چې هغه یوه ورځ د ځمکې د حال معلومولو په باره کې حضور صلی الله علیه وسلم ته راغی او پوښتنه یې ځینې وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله تعالی دا ځمکه د څه شي څخه جوړه کړې ده؟ حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایل د اوبو د ځګ څخه یې. بیا یې پوښتنه وکړه چې ځګ د څه شي پیدا شوی دی؟ حضرت صلی الله علیه وسلم ویل د اوبو د موجود څخه. بیا یې سوال وکړ چې موج د څه شي راوتلی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل چې د اوبو څخه. بیا یې تپوس وکړ چې اوبه د څه شي راوتلي؟ حضور وفرمایل د دانې د مروارید څخه. بیا یې ویل چې مروارید د څه شي جوړه دی؟ حضور وفرمایل د شنو زمردو څخه او د آسمان دا شینوالی هم د دغې وجې دی. بیا یې وفرمایل چې یا رسول الله اوچتوالی د کوه قاف څومره دی؟ رسول پاک وفرمایل د 500 کالو لاره اندازه. بیا یې ویل چې اخوا او داخوا د هغه څومره ده؟ رسول الله وفرمایل د 2000 کالو لاره اندازه. دې تپوس وکړ چې د کوه قاف اخوا څه دي؟ رسول الله وفرمایل چې اووه مځکې دي او د سپینو زرو او پس د اوو. رسول الله وفرمایل چې 7000 علم دي او هر علم لاندې 7000 فرشتي دي چې آدم علیه السلام د دوی د تسبیح څخه پیدا شو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ابن سلام ویل صدقت یا رسول الله. وروسته د دې خالق تعالی او ورځې پیدا کړې. د یکشنبې په ورځ یې حاملان عرش جوړ کړ او د دوشنبې په ورځ یې 7 طبقې اسمانونه او د سې شنبې په ورځ یې 7 طبقې ځمکې او د چهارشنبې په ورځ یې تنګۍ او د پنجشنبې په ورځ یې نفع وګرځوله او څه په دې کې او جمعې ورځ یې د لمر او د سپوږمۍ او ټولې ستوري د پاله وګرځوله او د او اسمانونه یې په حرکت راوستل او په ورځو کې شنبې د تمام جهان فراغت وکړ. لکه الله تعالی وویل
خلق السماوات والارض وما بینهما فی 6 ایام. یعنی پیدا کړی دی الله تعالی ځمکې او اسمانونه او څه چې په دوی کې دي په منځ کې په شپږو ورځو کې. او هغه ورځ داسې لویه ده چې مصداق د دې آیات شریف ان یوم عند ربک کألف سنة مما تعدون. ترجمه: بېشکه یوه ورځ په نزد رب ستا د زرو کلو سره برابره ده. کومه ورځ چې تاسو یې شمیرئ، یعنی د زرو کلو کار الله په یوې ورځې کې کولی شي. نو پوه شئ چې الله پاک څو زره مخلوقه د سترګو په رپ کې پیدا کولی شي، مګر الله پاک په خپل حکمت کامله سره خپل بندگان پوه کوي چې هغه په خپلو کارونو کې تعجیل نه کوي او صبر او د دې وروسته تحت الثرى پیدا کړ. او تحت الثرى د لنډې ځمکې نوم دی. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي چې ثرى د یوې شنې ډبرې نوم دی او تر دې لاندې دوزخ جوړ کړی دی. په هغې کې یو سردار دی چې د هغه نوم مالک او دوزخ د هغه تابع ده. او 19 فرشتې نورې د مالک تر حکم لاندې پیدا کړي دي. او د هرې فرشتې 80,000 لاسونه ښي طرف ته او 80,000 لاسونه چپ طرف ته دي. او د هر لاس په 80,000 منګلو کې 80,000 ګوتې دي. او په هره ګوتې کې یوه اژدها او د هرې اژدها په هر یو مار دی چې د هغه اوږدوالی د 80,000 کالو د لاره برابر دی. او د هر مار پر سر باندې یو لړم دی چې دوزخیانو ته یو ټک ورکوي. او 80,000 کلونو پورې د هغه درد به موجود وي او فریاد او زارۍ به کوي. د چپ لاس په ګوتو کې د اور تنبیه ده که چیرې یو تنبیه د حشر په میدان کې وغورځول شي او تمام مخلوق انس و جن پورته کول وغواړي، نو هیڅ کله به یې ونه کړي. دغه فرشتو ته حکم وشو چې تاسو دوزخ ته د دننه ولاړې شئ. هغوی عرض وکړ چې خدایا مونږ د اور د بیرې دوزخ ته نشو تلای. بیا رب العالمین حکم وکړ جبرائیل علیه السلام یو مهر د جنت څخه راوړ او د هغو فرشتو په تندي ولګاو چې په هغوی باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی و، چې دوزخ اور په دې فرشتو باندې د دې کلمې د مهر د برکته اثر نه کوي. بیا هغه 19 فرشتې د دې کلمې په برکت سره دوزخ ته داخل شوي او د هغې وخت څخه تر قیامته پورې په دوزخ کې د دننه اوسیږي. او کوم څوک چې دا داغ د محمد صلی الله علیه وسلم په زړه کې او پر تندي لري، نو په مصداق د دې آیات به اولئک فی قلوبهم الایمان، هرگز د دوزخ اور به د هغو ونه سوځوي. د دې وروسته الله پاک په ځمکه کې جنیات پیدا کړل چې دا جنیات په ځمکه کې ډېر فسق و فسادونه یې وکړل. بیا الله پاک اسرائیل علیه السلام سره د فرشتو راولېږه او هغوی یې ټول هلاک کړل. والله اعلم بالصواب.